یار په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو د واتس اپ سټوډیو د جوړولو طریقه درښیم. یعنې یار په دې واتس اپ سټوډیو ویډیو څنګه جوړ کړو. نو پلیز ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ. یار په دې ځای کې به تاسو کاین ماسټر له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ او ما له مخکې څخه را ډاونلوډ کړئ. پلیز تاسو به را ډاونلوډ کړئ او کاین ماسټر به اوپن کړئ. نورو ویډیو په کاین ماسټر کې یار په دې ځای کې به تاسو پلس نشان باندې کلیک کړئ او په 14 باندې لیکلي په دې باندې به کلیک کړئ. په دې ځای کې یار تاسو به په میډیا باندې کلیک کړئ. میډیا څخه بعد به په بیک ګراوند باندې کلیک او بیک ګراوند څخه بعد به یو تور شانته بیک ګراوند واخلئ او دا به لږ شانته اوږده کړئ او بیا به اوکې کړئ او بعد لغه به په لیر باندې کلیک او په میډیا باندې به کلیک کړئ او بعد لغه کوم عکس تاسو لګول ورته غواړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. زه د عکس غواړم او دا به سایز یې د هم به زیات کړئ او دا به هم اوږده کړئ د بیک ګراوند کلر ته. نو یار په دې ځای کې د ویډیو دې برخه ته راځو چې بیا به په لیر باندې کلیک او په میډیا باندې به کلیک او میډیا څخه بعد به دا ما را ډاونلوډ کړی دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا ملګرو ټیک دی. په دې ځای کې به دا تاسو را ډاونلوډ دلته به تاسو په دې اپشن باندې کلیک او په فول سکرین به کړئ او بیا به اوکې کړئ او بیا به اوکې کړئ او دلته به راسئ کوز په بیلډینګ باندې دلته به تاسو دا سکرین انتخاب کړئ او بیا به اوکې کړئ او بیا به دلته راسئ دلته په کالر ایجسمنټ دې باندې به کلیک او بعد لږ د به دا به اوکې کړئ 255 دا به دا کړئ او بیا به اوکې کړئ او بیا پلی کړئ. کوئی امید ور نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی. یار زموږ ویډیو جوړه سوه نو د ویډیو د کالري سیف کولو لپاره پلیز په دې شیر باندې کلیک کړئ او بعد دې به په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ او چې ایکسپورټ باندې به کلیک سره صبر به ورته وکړئ او دا به کالري ته سیف سي او بعد دغه به واتس اپ ته لاړ شئ او واتس اپ کې به په سټوډیو باندې کلیک کړئ او سټوډیو څخه بعد به دا ویډیو اور اپلوډ کړئ. یار ویډیو تر همدې ځایه پورې یار که چیرې ویډیو مو خوښه سوې نو پلیز ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم که نه یې سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې بای بای.